بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو کتونکو ستاسو کوربه ګلرحمان یم په پروګرام شعور کې یو ځل بیا تاسو سره کلی یم. کله چې روژه رانږدې شي نو خلک د خیر کارونه شروع کړي او په دې کې یو بهترین کار چې خلک یې کوي نو هغه د راشن تقسیمول دي. د نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې کوم یو اسلام غوره دی، نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وویله چې خلکو ته خوراک ورکول دا غوره اسلام دی، ښه اسلام دی. نو زمونږ د مهمن جرګې خدمات ستاسو نه سپټ نه دي، خو د هغې یو ډېر ښه بهترین خدمت یو دا دی چې هغه د روژې نه مخکې راشن تقسیموي. خپل منځ کې چې څومره کمزوري خلک دي هغو هم په خپلو کارونو کې او په خپلو صدقو کې خیراتونو کې دغسې یاد ساتي. نو دا هغه حدیث ماته را یاد شي چې نبی صلی الله علیه وسلم وایي چېرې څوک چاته یو روژه ماتې ورکړي نو د هغه به هم هغومره ثواب کېږي څومره چې د روژهدار دی او د روژهدار په ثواب کې به کمی هم نه راځي. نو زما سره د مهمند لوی جرګې صدر اکبر خان صاحب ناست دی. مخکې هم تاسو څو پیره زموږ په سکرین باندې لیدل دی. د دیو نه معلومات کوو، پوښتنه کوو او دا شعور خلکو کې را پیدا کوو چې دیو څنګه دا کار شروع کړو او د دیو طریقه کار څه دی او راشن څنګه تقسیمیږي او د دې څه فایدې دي. اکبر خان چې ستړي مه شئ. ډېره مننه، ستاسو ډېر قیمتي ټیم دی خو تاسو راغلی او بس زموږ مقصد دا دی چې دا یو ستاسو دا خدمت خلکو ته کیدو چې د دې فایده خلکو ته وشي او کومه هر سړی هم دغسې یو ګروپ ساز کړي، یو جرګه سازه کړي، په هغې کې په خپل قام کې کار وکړي. نو ډېره مننه ستاسو. ډېره مهرباني جي ستاسو ټي وي چینل ډېره شکریه چې همیشه ستاسو زموږ چې زموږ کوم آواز یې هغه تاسو پبلیک ته رسوئ او دا الکترونیک میډیا د شی دی چې دې منې آواز چې دی او مطلب دنیا ګوټ ګوټ ته رسي. اون نه مخکې ستاسو چینل ډېره شکریه. بله دا چې تاسو پته مومند لویه جرګه پښتون مومند لویه جرګه دې نه ساده شوه نو دا 2021 کې فعال شوی و او خپل ایکټیویټي اپنی مدد آپ کے تحت شروع کړو. پروز کال 2025 کې موږ بانی دی الله دې دله صحت تندرستي ورکړي. هغه یو اسې په ناسته باندې موږ یو شپږمه روژه وه، موږ یو دا خبره وکړه یار راځئ یو داسې ایفرټ وکړو چې د غریبو خلکو له د راشن بندوبست وکړو. څنګه چې نن سبا حالات روان دي بس الله پاک دې اساني راولي زموږ په ملک باندې سپیشلي. نو هغې کې موږ تقریبا 11 ورځو کې دننه د دې په مد کې چا د خلکو په موږ باندې بلیو ټرسټ د لاهور خلکو وکړو او تاسو خدای باور کوئ موږ خیرګرو په شان ته ورغلي او باچاګانو په شان ته یې راپاڅولي. تعاون یې کړی دی او ډېر زیات تعاون الحمدلله. نو هغې کې موږ تقریبا 83 لاک روپو ماشاءالله دغه مطلب دې کې شی نه شو، یعنی په اوله پیره باندې د 83 لاک روپو راشن تاسو تقسیم کړو. تقریبا 450 خاندانونو کې صحیح ده دا موږ تقسیم کړ اور دې کې خلکو موږ سره دومره ښایسته مرسته وکړه چې موږ له دې خدمت دومره خوند راکړه. زموږ د لوی جرګې هر ټون د هر ممبر هر سړي کې حصه وشوه. دې کې دا پیکینګ یې وشوې چې کوم سړي چې څومره مرسته کولی شوله هر سړي په خپل مرستې په مطابق باندې دې کې منډه رامنډه والې ده. صحیح ده. بس الله پاک دې دا زموږ د سکالي چې مطلب 2026 کې کوم ایفرټ رانیولې دی نو دې کې موږ دا رانیولې دی چې موږ دې پیرې کوشش وکړو چې د ډېر نه ډېر ځاني خواهش خو دا دی چې موږ کم از کم 4000 پیکټ سازي کو 4000 خاندانو دپاره. صحیح ده. خو نو انشاءالله د الله نه د ښې امید او د بهترۍ امید ساتل پکار دی. موږ په روز کالم مرګرو ته دا فیل کړی و ستاسو د الکترونیک میډیا او سپیشلی ستاسو چینل په توسط سره دا گزارش کوو تمام د قتلو والا مرګرو ته د پښتنو سره مینه کولو والا مرګرو ته د دې نه علاوه تمام صوبو هر سړی دې کې حصه اخیستلی شي. دې کې موږ علما کرامو نه تپوس کړی دی. دې کې زکات، عطیات، خیرات هر یو شی لګي. صحیح ده. نو موږ کوشش کوو او بل الحمدلله دا ثم الحمدلله دا د الله نه ډېر شکر دی چې موږ خپل مدد په خپل تحت باندې دا الحمدلله کارونه کړي دي او خلکو له ښه ریسپانس راکړی. صحیح ده. اکبر خان صاحب د دې ستاسو مقصد څه دی د دې کار نه، یعنی دا کار چې کله سم په ذهن کې راغلی چې دا کار کول غواړي؟ مقصد د دې ډېر اعلی مقصد دی، صرف جنت ګټل دي. ما خو ځاني دا همیشه دا کوشش وي چې دا یې که نه که سړی بیا لکه دا کار شروع کوم د خلکو خدمت کوم بیا به له وټونه موټونه راکړي که نه داسې نه جي نه
پښتون مومند لویه جرګه غیر سیاسي ده، صحیح ده. مکمل طور باندې غیر سیاسي ده. زه نن ستاسو د ټي وي چینل او د کیمرو مخته دا خبره کومه چې غوره که دې خبره مني که زه سبا له اوړ ته ودرېدلم نو بالکل زما نه بایکاټ وکړئ، مکمل طور باندې بایکاټ وکړئ چې زه غوره اوړ دپاره دا خبره بالکل نه کوم. ما تاسو دا خبره ځکه وکړه، ما ته خو پته ده چې تاسو غیر سیاسي خلک کې، خو ځینې خلک د دې نیت او په دې نیت دا کار کوي. نه سیاسي، بالکل سیاسي، خو مقصد هم دا نه دی چې خپل نیکي په سین ویسو. سیاست خو آپ صلی الله علیه وسلم کړی دی، هغه رنګې سیاست نن سبا چېرته کېږي. بالکل. خو چې الله دې موږ نه داسې سیاست واخیستل کړي چې بغیر د مقصد او د زموږ د لاسه داسې خیر وشي چې د خپل آخرت هم سا شي او د بل څه بهتري. صحیح ده. ستاسو څه طریقه کار دی؟ په روز کال څه طریقه کار و او څه کال تاسو څه نوې دغه پکې ترتیب هم بدل کړی دی؟ دې کې زه یو ډېره ستاسو ډېر ویلډ پوینټ دی دا چې طریقه کار زموږ دا دی، زموږ لاهور کې څه کال زموږ کوشش او ایفرټ دا دی چې زموږ د انتظامات ډېر وشو نو موږ به مومندو ته مړو. او لاهور کې زموږ تاسو پته د یو سی وایس ټون وایس ټیمونه دي، زموږ هر ټون ممبر دی، هغې بیل ټیم دی، د هغوی خپل صدر دی، خپل جنرال سیکرټري دی. نو موږ پوره لاهور کې د 9 ټونونه دي، 9 ټونونو کې خپل ټیمونو ته ویلي دي چې بھئی تاسو به چل کوئ د خپل علاقې کې به د حقدار چې کوم حقداري حقیقي حقدار شي، موږ ته خپل دیو ته ویل دي چې بھئی غاړه هم بنده که یا یار دوست یا خپل پردی دا وپالئ، حقدار پیدا کوي. اور حقدار ته دا ورسوي، هغې کې موږ آی ډي کارډ کاپي اخلو، د پټې اخلو، سبا دپاره دا ډیټا موږ ځان سره ساتو چې چېرته موږ باندې چېرته څوک لاس کېږي چې بھئی دا پیسې کوم ځای نه را روانې دي، چې ستاسو په شانته ملګری که موږ له راکړي، موږ سه هغه ریکارډ هم پروت وي اور موږ سه هغه ریکارډ هم پروت وي چې موږ ورکړی چاله پبلیک کوي نه. یو شیم لکه د هر انسان خپل ریسپیکټ دی، لکه مطلب چې کیمرې مخې ته نه راوړو. نه بالکل قطعا نه راوړو، خو بیا چې کوم ځای کې کوم پلیس منې ورکوو نو هغه ګراونډ نما ورکوو، صرف هغې دپاره هغې کې هغه خلک نه ښکاره کوو چې چاله یې ورکوو، صرف هغه ویډیوګانې دې له ساز وکړو چې کومو خلکو موږ سره تعاون کړی چې هغوی ویني، نور هم یقین پیدا شي، چې نور مطلب حقیقت کې خدا دا چې نه دا پکار، خو نن سبا رواج داسې دی 5G دور دی، مطلب کاره کول پکاري. نو هغې کې موږ یو ټوکن په روز کال احساس کړی و، څه کال یې بیا سازو چې هغې منې پښتون مومند لویه جرګه او ټوکن لاندې بیګ چې کمي هغه پاکستان جنډه وي. صحیح شوه. هغې کې زموږ 2 مقصد دی چې موږ پاکستان راغونډول غواړو، پاکستان مضبوطول غواړو. د دې خلک کوم غریبانان چې چا آی ډي کارډ جمع شوی هغه له ټوکن ورکړی شوی، نو چې کوم پلیس موږ ورکړی نو بیا په هغه ورځ باندې موږ ته تکلیف دا نه چې هر یو سړی راځي او هر سړی غواړي. نن سبا خو هر سړی حقدار دی او هر سړی موږ هم دا کوشش کوو چې بھئی موږ ډېر نه ډېر ورکو په الله په لاره کې. خو زه برل موږ به په دې کې ګورئ، دې کې موږ سره الحمدلله داسې ملګري دي که نه چې هغو موږ سره ډېر بهترین تعاون شروع کړی دی. زموږ یو پنجابی ملګری دی، دا الکترونیک دور دی، مطلب اوس موږ په دې دغه باندې وایي نو موږ بله هغه ته ټلیفون په روز کال یې هغه موږ سره ډېر بهترین تعاون کړی. نو څه کال یې هغه موږ ته وویل چې یاره خان صاحب 100 بوري چینی کی میری طرف سے ماشاءالله. نو الله دې خپل یعنې که څوک په دې طریقه باندې خپل تعاون کول غواړي نو هغه هم کولی شي، وریجې دي وکړي، چینی دي وکړي. زموږ بل یو ملګری دی، زه نوم نشم پبلیک کولی، هغه د وریجو کاروبار دی، هغه ته ما په روز کالي ویل چې یاره داسې وریجې پکار دي. نو هغه الحمدلله موږ له 1.5 ټن وریجې رالیږلې. صحیح شوه. نو څه کال یې هغو ته دا اراده ده او کیدای شي دا پروګرام هم هغوی ویني چې دې پیرې زموږ پروګرام ډېر غاړ دی. نو الله دې خپل بارګاه کې قبول کړي. نو انشاءالله موږ متوجه په روز کال سوره 1.5 ټن 1.5 ټن وریجې راکړي. کم سے کم چې څه کال چې کم دی نو 15 ټنه خو ورکړي که نه، دا موږ دا چې 10 ټنه ورکړي. ګوره حقیقت درته ووایي، زموږ خواهش دا دی، زموږ واني صاحب رضی الله صحت تندرستي ورکړي، بیا زموږ چیرمین صاحب ډېر اکټیو او ډېر جذباتي انسان دی، هغه همیشه بڑھ چڑھ کې حصه دی کې اخلي. نو موږ کوشش دا دی چې موږ دې پیرې لکه 4000 خاندان له چې برابرو نو 40 ټن غوړي به زموږ پکاري، 40 ټن به زموږ چینی پکاري، 40 ټن به زموږ وریجې پکاري. 40,000 خاندانونه مطلب موږ خواهش دا تاسو ټارګټ خواهش هم دا دی چې د دې نه ډېر وشي کم ونه شي. باقي لګي مرګرو له رواني په لاهور کې مختلف مارکیټونه دي، هغوی کې موږ ګرځو. لا اوسه پورې خو یو مارکیټ کې ګرځېدلي او مزید اوس به د دې نه ایسته نور مارکیټونو ته ځو. او
زه به بیا خیرګرو په شان ته خیر سره راپاڅو به باچا نه دا خو بهترین خیر دی کنه د خلکو دپاره غوښتل او دا چې کوم دی تعاون. اکبر خان له تاسو چې کومه کار د خیر شروع کړی دی راشن تقسیموي نو په دې کې کونډې زیاتې دي یتیمانان پکې زیات دي که نه نور عام خلک پکې زیات دي؟ ګورې چې دې کې ضرورتمند دي اصل خبره د ضرورتمند ده. صحیح ده. مطلب دې کې داسې خلک شته که نه تاسو په خدای باور وکړئ چې مطلب تاسو ته یو کارګزاري ویل دي ماله یو سپین ږیری سړی راغلی او هغه راته په ډېر د شرمه غوږ کې دا خبره وکړه چې بچی د کاله کې مې د نمسو ډوډۍ درک نشته دی. صحیح ده. صحیح شوه. نو تاسو اندازه وکړئ چې یو انسان وایي چې زما د بچو د نمسو ډوډۍ درک نشته دی نو غربت دی که نه. بس الله پاک دې انساني راولي نو چې په سپینه ږیره باندې څوک سوال نشي کولی او الله دې نه څوک سوال ته سازي نو الله دې زموږ نه صحیح معنو کې خدمت کول توفیق راکړي. کوشش هم همدا دی چې حقدار ته ورسو. زه خو بار بار دا خبره کوم چې به حقدار خلک موږ سره رابطه وکړي. زموږ ټونونو کې کوم خلک رابطه کوي به زموږ ټونونو کوم ذمہ دار دي هغوی ته موږ دا خبره بار بار کوو چې به حقدار خلکو له به دا راشن ورکوي. او بل ځینې وخت کې خو داسې هم کېږي چې خبرې هم کېږي. نو ما خو چې مشرانو کومه خبره اورېدلې ده همیشه نو نیکي هغه قبلیږي همیشه چې کومه پورې خبرې وشي نو چې خبرې وشي هغه نیکي قبول شي. اکثر موږ پورې خبرې هم کېږي خو د دې خبرو پروا هم نشته دی. مقصد هم صرف دا دی چې صحیح معنو کې د خبرو نه خو انبیا هم نه دي خلاص. مطلب دی چې رحمان به وایي که نه چې کومه ونه کې میوه نو خلک په هغې پسې کمرې ولي شنډې ونې پسې څوک کمرې خو نه ولي. اکبر خان لا ځینې خلک دی چې الله تعالی وله ښې پیسې ورکړي او هر څه ورکړي مالداره یې خو هغو چې کله داسې وخت کې راشي یعنی عام وختونو کې به پیسې چې کومه داسې شیندي په خلکو چې داسې پروګرامونه یا نور څه خو چې د غریب خبر راشي یا د جماعت خبر راشي نو هغه ځای کې بیا بالکل په جیب د هغو مار کینی. مطلب دی چې خرچه نه کوي. هغو دپاره څه پیغام ورکوئ تاسو؟ دا تاسو ښه سوال وکړو. دا زه خپل عزیزانو ته او خپل پردو ته او خپل یار دوستانو ته دا پیغام ورکوم چې دا پښتون مومند لویه جرګه چې ده دا د غریب آواز دی د غریب خیرخوا دی او تاسو مخکې په روز کالم زمونږ ډول سا شوی وی او سکالی به 2026 کې زما خپل هر یار دوست خپل پردی ته دا اپیل دی همبل ریکویسټ دی چې زمونږ او زمونږ خدای چې مونږ صحیح معنو کې کوشش دی چې مونږ دا حقدارو ته د حق ورسو او دې پیریډونه دي غټ کی اور همت دي ځان کې ډیر کی اور مونږ خدمتونه هم چا نه پټ نه دي. مونږ خالصتاً الله رضا دپاره لګوي او دې پیرې دې مونږ په خواص منی په مینا منی اور به په مینا منی او به په سوال منی دا گزارش کوو. او ځینې داسې یار دوستان هم دي چې هغو ته ور مونږ دې پیرې گزارش دا دی چې موږ سبا بھرپور تعاون کوي. لږ تعاون موږ نه منو هغه دغه چل به راسه نه کوئ چې یاره بس دا واخلئ او بس. زموږ دا خواهش دی چې یا موږ له چینی واخلئ یا دالونه واخلئ یا له وریجې واخلئ موږ له شی واخلئ چې بهی موږ به دومره پیکټو تاسو له شی واخلو او دا تاسو تقسیم کړئ. نو زموږ خو د پیسو بالکل هرګز ډیمانډ نه دی. موږ له دې شی والي چې کوم شی راله راشن دی راله واخلي او به موږ پیک کړو انشاءالله. او اکبر خان په دې کې څونه مطلب چې راشن څونه تاسو ورکوئ خلکو ته په کارټن کې؟ موږ په روز کال خو الحمدلله د موږ خو د راشن سره د عید پیکج اعلان هم کړی. موږ اوسه د زنانو جوړې 2 جوړې او د لباس لکه کپڑا اور فینسی جوړې او 2 جوړې د ماشومانو چوپړې یو جوړه د زنانو چوپړې ماشاءالله یو جنس سپلای. نو د قرنګ به موږ ان شاء الله سکالم د کوشش کوي. راشن سره دا هم دي. رمضان عید پیکج ته موږ سازو. رمضان نو دا راته وای چې په دې باندې خرچه سونه په یو کارټن باندې خرچه سونه راځي؟ تیرا په روز کال چې کوم موږ ساز کړي واغې نه هغه باندې تقریبا 17 نه 19000 روپۍ راغلي و. ها په یو کارټن باندې هغه کې 15 کیلو ډالډا غوړیو. موږ مطلب د سي لاروي غوړی نه استعمالو. اوریجب کې خې اوریجه استعمالو. دال پکې خې دال استعمالو او وچې پکې خې استعمالو. مطلب زمونږ له ټپال چې راغلی نو موږ ټپال ورکړی دی. بالکل. نو دغه دپاره اچارو بهترین اچار هم ورکړي دي
داسې کجور هم ښه کجوره ورکړې ده صحیح نو ده چې کوم شی ورکړی دی هغه هم داسې ورکړی چې کوم خپل کورونو کې استعمالیږي هغه هم بل له ورکړي دي اکبر خان صاحب دا وایي چې تاسو صرف په مهمن جرګه کې دا تعاون کوئ که په علاقه وایز یې کوئ که سخت تاسو حساب دی یاره موږ خو په پښتنو کې کوئ په پنجابیانو کې نه کوئ نه نه زه تاسو ته یو خبره وکړم جی جی دا تاسو خوا سوال وکړه بل پروس کالي زموږ خوا کې پنجابینو کې به حقدار پنجابینو او یو فیملی داسې وه چې هغه کرسچن و جی جی صحیح شوه بالکل نو به هغې کې ما تپوس وکړو چې کرسچن باندې خو زکات نشي لګېدلی جی جی خو موږ سه علما کرام وو نو هغو موږ ته لکه چې تاسو موږ سره تعاون کوئ جی جی نو تاسو ته موږ تپوس کوو چې دا پیسې موږ له څه مد کې راکوئ جی جی زکات راکوئ احتیاط راکوئ خیراتي راکوئ څه شی راکوئ جی جی نو چې چا څنګه راکړي هغه حساب مني نو به علما کرام موږ له اجازه ورکړو چې به دې کې زکات احتیاط خیرات هر څه ورکول شي خیرات هم راغلي دي بالکل او احتیاط هم راغلي نو دا ورکول شي صحیح ده نو به موږ تاسو منئ چې دا موږ کرسچن فیملی له مور کړي دي پنجابیانو له نه هغه ته خو زیات ضرورت دی ولې چې اسلام طرف ته لګ نه نه هغه ډېر خوشاله شو ډېر خوشاله د اسلام اصل روح کوم دغه دی کنه چې نبی صلی الله علیه وسلم انتهایی د خلکو خدمت کړل د خلکو ایمان نه هغه ته به چې کوم دی نو دنیا مالونه ورکول د دې لپاره چې او قران کې به راځي کنه چې تاسو دیو سره مدد کوئ چې زلونه مایل شي اسلام اسلام د دین خو من نه کې اسلام خو الله چې کوم دی په دې باندې زیات زور ورکړي نو ډېر من اخره کې زموږ پروګرام مختصر تر کسری پزلې جوړه بس زړه باندې میدادي سپیشلی خپل ټاون ممبرانو ته او لوی جرګې سره مینه کولو والا مرګرو ته چې لوی جرګه د کې پی کې نه والا بلوچستان پورې چې څومره ټیمونه سي تاسو غونډو ته گزارش ته خپل حلقو کې وګورئ غریب خلکو هیلپ وکړي څنګه چې لاهور جرګه لګې ده د عوامي خدمت هم کوي صحیح مانو کې کوي د قرنګ تاسو هم سکاله کوشش وکړي روزه کې چې کوم خوا او شا کې غریب خلک هغه د لپاره ډېر مدد او ډېر کوشش وکړي ډېر مننه اکبر خان صاحب زموږ د پروګرام مختصر ته ورسېدو او الله تاسو له ژوند درکړي چې تاسو راغلئ او د خیر کار دی چې دا د نن سبا دور هم د دې میډیا دی الکترونیک میډیا چې دا خلک یې وګوري انشاءالله خامخا به دې فایده واخلي انشاءالله مننه ډېره مننه خو کتونکو دا اکبر خان صاحب د مهمن لوی جرګې پښتون لوی جرګې صدر صاحب دی دیو پروس کلم دغسې پروګرام په اوله پیر باندې شروع کړ د راشن د تقسیمولو څخه بیا یو ډېره غټه اراده ده او ډېر مطلب دا دی چې یو داسې پیکج دی چې په هغې کې هر څه شامل دي نو تاسو هم کوشش کوئ چې په خپلو چاپیریال کې چیرې ستاسو چې کوم دی ګاونډ کې څوک داسې غریبانان نو کوشش وکړئ چې دا روژه را روانه ده دې خلکو سره د راشن تعاون وکړئ که دغسې د اختر تعاون وشي بیا هم ډېره ښه خبره ده بهترینه صدقه هغه ده چې هغه په روژه کې وشي په روژه کې ثوابونه ډېر زیاتي تر بل پروګرام پورې خپل کوربه ګل رحمت ته اجازت ورکړئ د الله په امان